د 215 البدر قل اردو ښوونیز مرکز څخه 200 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. په هغه مراسمو کې چې په همدې اړه جوړ شوي وو، مسؤلینو په خپلو ویناوو کې د اعداد پر ارزښت خبرې وکړې. د 215 البدر قل اردو اړوند د ښوونیز مرکز څخه 200 تنه ځوان منصوبین له 3 میاشتني نظامي مسلکي او عقیدوي زده کړو وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د کندهار د البدر قل اردو ویان نظیر احمد شکیب وایي په یادو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت څخه ورغلي پلاوي مولوي تاج محمد رهبر ترڅنګ د 215 البدر قل اردو مرستیال قومندان جبار آغا صاحب، د رستزواج شیخ مولوي نقیب الله عزیزي او یو شمیر مسؤلینو ګډون کړی وو. مسؤلینو په خپلو ویناوو کې د اعداد پر ارزښت خبرې وکړې او د خپلو خبرو پر مهال یې وویل چې د خپلو مشرانو اطاعت وکړئ او د خپل مسؤلیتونو ترڅنګ د ترلاسه کړو زده کړو څخه په عملي ډګر کې ښه ګټه واخلئ. د 215 البدر قل اردو اړوند د ښوونیز مرکز څخه 200 تنه ځوان منصوبین له 3 میاشتني نظامي مسلکي عقیدوي زده کړو وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. ښاغلی شکیب زیاتوي تر دې مخکې هم د یاد روزنیز مرکز څخه 7 دورې منصوبین له نظامي مسلکي او عقیدوي زده کړو وروسته فارغ او اسلام هیواد او ولس ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د یاد روزنیز مرکز څخه 7 دورې منصوبین له نظامي مسلکي او عقیدوي زده کړو وروسته فارغ او د اسلام هیواد او ولس ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. د یادونې وړ ده چې د هیواد له لویشت خاورې او اسلام څخه د دفاع او ساتنې په موخه په مسلکي او عقیدوي زده کړو د اسلامي ملي اردو مجاهدینو د پوهولو په موخه ګړندي هڅې روانې دي چې په ترڅ کې لسګونه زره تنه مجاهدین له مسلکي او عقیدتي زده کړو فارغه شوي دي.